متحده عربي اماراتو له افغانستان سره د 30 تنه خوراکي او روغتیایي توکو مرسته کړې ده. چارواکي وایي د جلال آباد ښاروالۍ د ساختمان ریاست 2 کارکوونکي د فساد په تور ونیول شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن وایي کانګریس ته به د افغانستان په اړه پوره جزئیات ورکړو د دې اونۍ په جریان کې. سلام، وخت مو بخیر، ستړي مه شئ. پام وکړئ د دې ساعت تازه مهمو خبرونو ته. اماراتو له افغانستان سره د 30 تنه خوراکي او روغتیایي توکو مرسته کړې ده. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد په تازه څرګندونو کې ویلي چې د اماراتو یوه الوتکه نن سهار د کابل هوایي ډګر ته راغلې ده او شاوخوا 30 تنه خوراکي او روغتیایي توکو یې افغانستان ته راوړي دي. تر دې وړاندې د ګڼو نورو هیوادونو مرستندویه توکي هم افغانستان ته راغلي دي. چارواکي وایي د جلال آباد ښاروالۍ د ساختمان ریاست 2 کارکوونکي د فساد په تور ونیول شول. د ننګرهار ولایت رسنیو دفتر ویلي د جلال آباد ښاروالۍ امنیتي او کشفي مسؤلینو د دې ښاروالۍ د ساختمان د برخې 2 تنه برحاله کارکوونکي چې له یو تن څخه د کار په بدل کې رشوت اخیسته ونیول شول، چې دا مهال د امنیتي ارګانونو لوري تر نورې څېړنې لاندې شتون لري. بلینکن به کانګریس ته د افغانستان په اړه معلومات ورکړي. ټاکل شوې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن راتلونکې اونۍ د افغانستان د وضعیت په اړه د کانګریس د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته معلومات ورکړي. د کمیټې اعلان وکړ چې بلینکن به د راتلونکې اونۍ د 3 شنبې په ورځ د استازو جرګې ته توضیحات وړاندې کړي. د استازو جرګې یو شمېر جمهوري فعال استازي له افغانستان سره د ولسمشر جو بایډن پر چلند سخت انتقاد کړی و. دوی په دې اړه د کانګریس له لوري د یوې څېړونکې کمیټې د جوړېدو غوښتنه هم کړې ده، خو دیموکراتان وایي چې یوه ځانګړې کمیټه به د تیرو 20 کلونو د ټول وضعیت په اړه څېړنه وکړي. درنو لیدونکو، دا و د دې ساعت لنډ او مهمو خبرونه. دا هم داسې نورو مطالبو لپاره پښتون غږ یوټیوب چینل حتمي سبسکرایب کړئ.